چې ځواني رانه پناه شوه هر څه سم شو چې په لاسو مې امسا شوه هر څه سم شو. ډېر رحیم ګرانو کتونکو اورېدونکو، زه یم د بل اړیوه میزبان ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نیکې هیلې او سلامونه مې قبول کړئ. لکه د نور کلي په شان موږ بیا یو پروګرام را جوړ کړی د بل اړیوه دپاره. نن راسره یو داسې شخصیت میلمه دی چې په فیسبوک باندې پې زه ډېرو خلکو تنګ کړی یم او دی په خپله چې کوم دی ډېر نروس دی د دې کیمرې نه. دی ویل چې یار زه په شیشه نه راځم، خو زه په موږ قدر ځکه ګران دی چې هر چا ته انکار کړی و، موږ ته ښه وکړه چې یاره پروګرام به رسه وکړم او ځکه نه یې انشاءالله العزیز چې میاشت نیمه کې به صبر پروګرام هم وکړم. موږ سره نن میلمه دی عبدالرزاق میا ناشاد. دا د تخلص دی ناشاد میا ناشاد. نو د سره ملاویږو چې د زموږ دپاره سره وړي د پروګرام ته او څه به راته وایي د خیره سره. نو میا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میا صاحب تاسو شاعري تقریبا د څومره وخت نه به کوئ اندازتاً؟ بس ډېر وخت شو عربستان صاحب، ډېر وخت شو. ښه او تقریبا 10 کاله 15 کاله د دې نه هم ډېر وشو، تقریبا 15 کاله به کېږي. لیکلو شکل کې څه شته؟ شته دی، شته دی. ضایع کړې خو دې نه ده؟ نه. ښه او داسې د مینې شاعري هم ډېره کړې ده، لکه عشقیه چې ورته وایي، او که انقلابي هم ډېره کړې ده، که د وطن والا هم کړې ده، کومه یوه هم ډېره کړې ده؟ نو انقلابي که خو ډېرې ګوتې نه وم او بس ټول همدا بیان دی لکه دا اوس چې ویم عشقیه دی. عشقیه دی او وطن هم پکې شته. وطن هم پکې شته. وطن هم پکې شته. زموږ ناظرین هم چې کوم دی ټول عشقیه خوښوي، کوم چې مسافر دی ټول وایي چې یاره تاسو د هغوی ته رومانوي وایي که نه وایي داسې. نو څه دې راوړي زموږ پروګرام نه د خیره څه او تاسو ته اجازه ته شروع کولی شئ د پروګرام دپاره؟ صحیح ده. دا اوس دا کلام دی، دا کلام چې زه اوس ویم دا سید خان صاحب ته ډالۍ کوو. مهرباني ارشاد. نو عربستان صاحب غوږ کېږده. ارشاد. چې ځواني رانه پناه شوه هر څه سم شو چې په لاسو مې امسا شوه هر څه سم شو. ډېر ډېر چې ځواني رانه پناه شوه هر څه سم شو چې په لاسو مې امسا شوه هر څه سم شو. د خندا شپو مې هېڅ ښه راته رانه کړه، د خندا شپو مې هېڅ ښه راته رانه کړه چې په سترګو مې جړا شوه هر څه سم شو. ډېر ډېر د جپا لارو خو ډېر په ګړنګ بوتلم، د جپا لارو خو ډېر په ګړنګ بوتلم چې مې ژوند وفا شوه هر څه سم شو. ډېر ډېر. او دا بل شعر دی چې په موضوع ورانه ورکه د یار مینه، په موضوع ورانه ورکه د یار مینه چې مې زړه کې را پیدا شوه هر څه سم شو. ډېر د زړګي دنیا مې ورانه و ناشاده، د زړګي دنیا مې ورانه و ناشاده، زه چې قیس هغه لیلا شوه هر څه سم شو. ډېر ډېر یو ځلې بیا ووایه. د زړګي دنیا مې ورانه و ناشاده، زه چې قیس هغه لیلا شوه هر څه سم شو. ډېر ښه ډېر ښه. بل کلام دی شته ده څه؟ بل هم ښه. دا کوم چې مې ویلې دا هم نه وي او دا بل هم پسې نه ویلې. ښه ارشاد. چې مازدیګر کې لیونی راشي ما له خیرونه د ځوانۍ راشي، چې مازدیګر کې لیونی راشي ما له خیرونه د ځوانۍ راشي. مینه کې خوند کوي همدا خبرې، مینه کې خوند کوي همدا خبرې، یار د یاره چې ډالۍ راشي. ډېر ښه ډېر ښه. د خپل وطن قیسې باله کوو، د خپل وطن قیسې باله کوو چې پکې شپې د ازادۍ راشي. ډېر زبردست. چې مې د یار محبت نه وي پکې، چې مې د یار محبت نه وي پکې، څه په دې ژوند که اسانۍ راشي. ډېر ډېر ښه. وایي ناشاد هغه چې سود پې کېدو، وایي ناشاد هغه چې سود پې کېدو، درېغه چې سترګې پخوانۍ راشي. ډېر ښه ډېر ښه. یو ځلې بیا ووایه. وایي ناشاد هغه چې سود پې کېدو، درېغه چې سترګې پخوانۍ راشي. وایي د زړه وینه مې وچېږي د خفګانه، د زړه وینه مې وچېږي د خفګانه، او چېرته لاړې درپسې یم ارمانه، او دا پښتو به دې تر څو وي ټینګه کړي.
دا پښتو به دې تر څو وي ټینګه کړې د پښتون سره پښتو وي ډېره ګرانه او ما ویل ګل یم د بهار دا خیال مې نه و ما ویل ګل یم د بهار دا خیال مې نه و چې رجېږم به زه د ګلستان ته مې راتلل څه عجیبه و دې دنیا ته مې راتلل څه عجیبه و د خپل دره ناشنا شوم هم د ځانه او د حیا نه په خوله غږ کولی نه شم د حیا نه په خوله غږ کولی نه شم ګنې غېږ له دې درځم عربستانه مې صاحب اخري کلام دی بس دغه رقم پیش کړو دا زوړ دی زه څه به درته وایم حالونه د زړګي چې سترګې درکوي مې مثالونه د زړګي ډېر ښه زه څه به درته وایم حالونه د زړګي چې سترګې درکوي مې مثالونه د زړګي یو دم مې زړه خفه شي چې رقیب سره دې وینم یو دم مې زړه خفه شي چې رقیب سره دې وینم نړېږي مې بیا غم کې دیوالونه د زړګي ډېر ښه ډېر ښه جولۍ مې کړه خوره ورته د مینې سوال مې وکړو جولۍ مې کړه خوره ورته د مینې سوال مې وکړو خو قبول نه شو جانان ته مې سوالونه د زړګي ډېر مزیدار ډېر مزیدار وږمې د پسرلي چې په ټول وطن خورې شي وږمې د پسرلي چې په ټول وطن خورې شي ډالۍ مې یا الله یو سندن ګلونه د زړګي ډېر ډېر او دا اخري شعر دی چې بیا وست ناشاد نشته دوباره د جوړولو بیا وست ناشاد نشته دوباره د جوړولو بیلتون ورانې نه کې محلونه د زړګي ډېر 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 بس په یادو درته څه یادي یاره بس ذهنونه کمزور شو ته کوشش وکړه بس او یو څو شعر دې راته ویلي که درته یاد راته ووایه بس موقع به ورکړو بیا ورشي ګرانو کتونکو دا امید ناشاد صاحب پروګرام ورسره وکړو ستاسو خواهش هم پوره شو ارمان هم پوره شو او ستاسو چې کوم کمنټس به کول د باره کې هغه کې موږ الله تعالی کامیاب کړو اوس انصاف ستاسو لاس کې دی چې پروګرام څنګه و ځکه چې ګورئ بیا تاسو که پروګرام ناکامه کېږم ستاسو په وجه ناکامه کېږي او چې کامیاب کېږم ستاسو په وجه کامیاب کېږي ولې چې د کامیابۍ سند به تاسو ورکوئ نو دا زموږ یو لنډ غوندې کوشش اوس غواړو له تاسو نه اجازت زه یم ډاکټر عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره د الله په امان